دویمه خبره کال تیر شو داسې نه ده چې دا 360 یا کم او زیات ورځې لاړې او پیسه ختمه شوه او مزید نه پوره کال تیر شو سره د ګناهونو سره د نیکیانو سره د ښو اعمالو سره د بدو اعمالو او دا هر څه لیکلی شوي دي ستا په صحیفه د اعمالو کې دا هر څه نوټ شوي دا خبره ګورې د سوچ ده او د فکر ده پوره یو کال تا به څومره ګناهونه کړي یاره زموږ په یاد کې هم نه راځي چې موږ څومره ګناهونه کړي دومره ډېر هم کړي دي نو زه درته دا وایم د سوچ خبره دا ده چې دا پوره کال کې چې تا کوم ګناهونه کړي دي که نه هغه د الله سره نوټ کړی شوي دي په دې کال کې به تا ښه کارونه هم کړي د خوشحالۍ خبره دا ده دا څومره ښه کارونه چې تا کړي دي او څومره د الله عبادت چې تا کړی دی دا ټول د رب العالمین سره لیکلی شوی دی داسې لیکل د الله سره دي چې په هغې کې نه کمی کېږي نه زیاتې کېږي هېڅ ظلم د چا سره نه کېږي او هم لیکل ستا دي د بل چا نه دي لیکل ستا دي معنی څنګه څه چې ته کوې هماغه لیکلی کېږي الله تا سره ظلم نه کوي یو کار تا نه دی کړی یو نیک عمل الله یې په تا پسې نه لیکي دا خبره یاده که ګورې او ځکه دې کې یو فایده منځ کې به ته پکې بله فایده راځي به یې ته ذکر کوم زه دومره تاسو سره د الله د رضا لپاره محبت لرم که نه زه چې په دې ګنټه وخت کې چې څه ماته یاد دي چې دا مې ستاسو دې زړه ته په زور نه نویسته دا زما تاسو سره محبت دی یو سړی به تا سره محبت لري دنیوي چې تا پیسې ډېرې وګټلې ته په دنیا کې ترقي وکړې دا یو محبت یو قسم دی یو محبت د هغه کس دی چې هغه دا غواړي چې ته الله ته نږدې شي هغه دا غواړي چې ته جنت ته نږدې شي هغه دا غواړي چې ته د جهنم نه لرې شي هغه دا غواړي چې ته د الله رضا ترلاسه کړې په دواړو محبتونو کې فرق دی زه دا غواړم چې زموږ آخرت الله ښایسته کړي زه دا غواړم چې ابدي ژوند زموږ ښایسته شي زه دا غواړم چې موږ الله ته نږدې شو او که موږ الله ته نږدې شو نو الله به زموږ د دنیا هم ښایسته کړي او زموږ د آخرت به هم ښایسته کړي که ته دنیا کې هم ترقي غواړې که نه نو لږ ساعت مخکې ما دا ووایي چې د دنیا نظام چلوونکی هم الله دی که ته مالداري غواړې نو الله رب العزت په سورة النجم کې وایي وأنه هو أغنى وأقنى هماغه یو رب دی چې هغه غریبي راولي او هماغه رب مالداري راولي که ته دا وایې چې ته مالداره شي که نه نو دا د هغه رب په لاس کې ده که ته ورته نږدې شوي تا له مالداري به هم درکړي ستا دا مسلې چې ته وایې ډېرې دي دا دې حل شي دا یوازې په دې نه حل کېږي چې تا صرف دنیا ته مخه کړې ده دنیا او سره د دې چې ستا د خپل رب سره تعلق یې ځکه چې د دې هر څه چابي د هغه په لاس کې ده قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء الله د باچایانو باچا دی چې چا له وغواړي باچایي ورکوي د چا نه اخلي وتعز من تشاء وتذل من تشاء او عزت ورکوونکی هم الله دی ذلت ورکوونکی هم الله دی بیدک الخیر ټول خیر د الله په لاس کې ټول خیر د الف نه د یا پورې چې کوم خیر ستا په ذهن کې راځي که نه هغه د الله په لاس کې دا رب چې دنی راضي کړی که نه هېڅ خیر تا ته نه میلاوېږي هېڅ خیر تا ته نه میلاوېږي نو که یو سړی دنیای مخې ته ساتلي که نو زه هغه ته دا وایم د دې رب سره تعلقات جوړ کړه دنیا به دې هم ښایسته شي نو زه دا غواړم چې په دې لږ وخت کې ډېر څه تاسو ته بیان کړم او زه دا غواړم چې د دې یو څو خبرو د لاسه الله رب العزت موږ وبخي زه دا غواړم چې د یو څو خبرو د لاسه که موږ بېلارې شوي یو چې نیغې لارې ته رووړو د یو څو خبرو د لاسه زه غواړم که موږ په نیغه لار روان یو چې ښه پرې مضبوط شو زه دا غواړم که په موږ کې څه کوتاهۍ چې هغه موږ وینو د ځان نه لرې کړو زه دا غواړم چې زموږ نه غلط رسمونه رواجونه چې د شریعت خلاف وي چې پکې ظلم وي ناروا وي چې هغه زموږ نه ختم شي زه دا غواړم چې موږ په دین او دنیا کې ترقي وکړو زه غواړم چې د پښتن بچې هغه د الله په دین باندې په صحیح دین باندې په قرآن او حدیث باندې پوه شي
صرف دغه یو مقصد نو خبره ما دا کوله چې پوره کال تیر شو او هر څه لیکلی شوي دي بدیانې هم او نیکیانې هم او د دې رب سره لیکلی شوي دي چې هغه د چا سره زیاتې نه کوي نو نیکي تا نه ده کړې په تا پسې نه لیکلی کېږي ما دلته تاسو ته فایده ذکر کول زمونږ بعض خلک اکثر دا وایي زما پلار دیسې و زما نیکه دیسې و هغه به دا کارونه کول هغه دا علم کړی و هغه به داسې کول او دې ته پروت یې او په خپله ښه بد عملی نو که ته په دې تمه پروت یې چې د بل نیکي به په تا پسې حسابېږي نو دی ته په غلط سوچ کې پروت یې ها په یو حال کې حسابېږي چې ته یو چا ته د نیکۍ لار وښیې که نه او هغه په هغه لار روان شي نو ته د هغه سره الله رب العزت چې هغه له ثواب ورکړي تا له ورسره هم درکوي ولې ځکه چې تا ورته دا لار ښودلې ده خو داسې چې ما ډډه لګولې ده ځکه چې زما پلار دیندار و نو خو هغه ځان له دیندار و کل نفس بما کسبت رهینه الله قرآن کې وایي د قیامت په ورځ به هر نفس په خپلو اعمالو کې راګیري په دې خو کار نه کېږي چې زما پلار دیندار او زما نیکه دیندار او چې کومه بدي دې نه ده کړې که نه الله یې په تا پسې نه لیکي هغه رب به په تا پسې بدي څه ولیکي او تا نه ده کړې کوم رب چې قرآن کې الله وایي که د قیامت په ورځ څوک زما مخې له راغی او بدي راوړه او توبې ترې نه ویستي او الله ورله بار بار موقع ورکړي دي ده بیا هم توبه نه ده ویستې نو د دې یوې بدۍ حساب یوه بدي ده او که چا نیکیانې الله وی راوړي که نه نو یوه نیکي لس چنده او زیاتېږي به 200 چندو ته او د هغې نه هم زیاته دا رب به په تا پسې یو بدي ولیکي او تا به نه یې کړي هغو تا ته موقع درکوي وی د الله بنده توبه وباسه واپس شه چې دا ګناهونه دې معاف شي په دې یو سړی توبه نه وباسي دا سختې چې راځي دې سره هم ګناهونه معاف کېږي الله اکبر یعنی ته خو الله ته نه واپس کېږي ته خو توبه نه وباسي رب العزت ته په زور دا ګناهونه معاف کوي دا رب په تا پسې ګناه هسې ولیکي حدیث کې راځي وی کله په یو بنده باندې سختې راځي رسول الله وسلم وایي او وی دې الله ته مخامخ شي په داسې حال چې د دې ګناهونو نه بلکل صفا شوي په دې سختو سره په دې بیماریانو سره په دې قرضو سره په دې سوچونو سره الله رب العزت ته نه ګناه رجوي دومره مهربان رب هم چې دیدلی یو حدیث کې راځي ډېر ناشنا حدیث دی زه اکثر د ملګرو ته درسونو کې بیانوم هم رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي چې یو بنده څه شی ترې ورک شي مثال لکه جیب کې تا سره موبایل پروت و او هغه موبایل تا نه لږ ګډوډ شو څنګه ګډوډ شو هلته دې پرېښودی دلته دې پرېښودی لږ ساعت له په تا باندې ګبراهټ راغی څه شو دا ګبراهټ رسول الله وسلم وایي چې په یو بنده باندې دا ګبراهټ راشي الله ته دې د لاسم ګناهونه رېږي دا معمولي ګبراهټ نه دی معمولي تا سره جیب کې دلته قلم پروت و پین د سره پروت او هغه پین تا نه لږ ورک شو ورک داسې نه شو چې بلکل ورک شوی نه ده خوا او شا کې پروت دی خو دا لږ ساعت له ته پین چې شو دا لږ ساعت له چې ته ګډوډ شوې که نه الله دې د لاسه ستا نه ګناهونه رېږي دومره مهربانه رب دی عدل د الله او انصاف د الله دی نه په تا پسې هغه ګناه لیکي چې تا نه ده کړې او دیم انصاف دی چې په تا پسې هغه نیکي نه لیکي چې تا نه ده کړې قیامت په ورځ به یو عملنامه راښکاره کېږي په هغه عملنامه کې به دا کال وي دا کوم چې موږ تېر کړو دا 2025 سره د ګناهونو او سره د نیکیانو او الله رب العزت په قرآن کې دا خبره ذکر کړې وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه الله وی د هر انسان په سټ کې دغه عملنامه پرته ده اوس یو سړی به تپوس کړي چې د عملنامه په رښتیا سټ ته ځوړندې موږ چېرته نه دی لیدلی نه سټ کې ځوړنده مطلب دا ده چې د نه جدا کېږي نه دا موږ عامو خبرو کې هم وایو وی دا شی دی د ځان سره داسې ګرځوي موږ وایو سټ ته اچولی دی او دا پلانې وی د ده د سټ دا نه ده مطلب دا دی چې جدا کیږي ته نه مطلب یې دی دا عملنامه الله وی نه جدا کیږي وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. او قیامت پر ورځ الله وی هر انسان ته به د هغه عملنامه راوویستی شي، داسې کولاو به پرته وي ښکاره. اقرأ کتابک، الله به ورته وایي دا خپله عملنامه په خپله ولوله، بل څوک به یې نه لولي، هم ته به یې لولي چې ته د الله عدل او انصاف ویني، چې ته دا ویني چې الله تا سره زیاتی نه دی کړی، چې ته دا ویني چې دا کارونه هم تا کړي دي بل چا نه دي کړي. اقرأ کتابک کفى بنفسك اليوم عليك حسیبا. الله وی نن ته د خپل ځان سره حساب کولو له پوره ځان ته به خپله حساب وکړه. دا تا چې څه کړي دي دا لایق د دې دي چې ته به جنت ته لاړ شي؟ دا کوم ګناهونه چې تا کړي دي هسې څه امید دی دې نه باشتي چې الله رب العزت به تا معاف کړي؟ نور پکې څه نشته، مقصد دی دغه عملنامه چې د قیامت په ورځ به الله رب العزت ما او تا ته ښیي که نه، په دې کې دا کال به مې دا کوم چې تېر شوی دی، په دې کې چې کومې نیکیانې وي کومې بدیانې د هغه ټولې وي. الله رب العزت قرآن کې وایي ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. انسان ته به په هغه ورځ یعنې آخرت کې د هغه څه خبر ورکړی شي چې څه مخکې ده لیږلي دي او څه یې شاته پرېښودي. هغه تا چې څه مخکې لیږلي دي د آخرت لپاره هغې به پته ولګي. زمونږ په دې تېر شوي کال کې زه به ځان له جواب ورکړم، ته ځان له ورکړه، هسې ته آخرت له به د یو کال کې څه لیږلي دي. هسې سوال د نه کوم جواب به یې ځان له ورکړي. ستا په دغه اعمالو یقین شتي، په دغه عباداتو د تا چې په د یو کال کې کړي دي چې الله به په دې راضي شوی وي، ځان له به جواب ورکړي او لازم به جواب ورکړي. سوال زما ستا نه دا دی د یو کال کې چې تا کم اعمال کړي دي جنت ته د تلو لایق دي؟ سوال دا دی د یو کال کې تا به دومره ګناهونه خو نه یې کړي که نه چې جهنم ته پې ورسي؟ سوال دا دی د یو کال کې خو به تا داسې څه نه یې کړي چې الله پې ناراضه کېږي؟ سوال دا دی د یو کال کې خو به تا د رسول صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف ورزي خو نه یې کړي که نه؟ او سوال او سوال او په سوال پسې سوال او دې ته حساب وایي. نو درېیمه خبره دا شوه چې هوښیار مؤمن هغه دی چې هغه د ځان سره حساب کوي. دا اوس درېیمه شروع شو. هوښیار مؤمن څوک دی چې د ځان سره حساب کوي. الله قرآن کې وایي ګوره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اے ایمان والو د الله نه ویریږئ. یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. او هر نفس تی دا وګوري چې سبا له څه لیږلي